دغه حال دی دومره خوراک یې وکړو هر څه یې صفا کړه بلکل اوس په مونځ نه بعد به نور ګپ شپ لګوو انشاءالله دا دی دلته دا یو غنم پکې پرېوتي دي بس لاندې شوي دي او څه نقصان به نه بیا به ودرېږي مړه که څنګه دا خو به ودرېږي انشاءالله چې او چې اوبه ته یې لري وخت ساعت ښه تېرېږي رډي جون ښه دی صحیح شو نور زه خوشحاله شو شکرا چې خبرې وکړم هلو جی السلام علیکم امید لرم چې ټول ملګري به ښه روغ او جوړ یئ زه حجرې ته راغلم ولاګ مې لا سټارټ کړی نه و خو ماشومان راپسې راغله روح او سایره نو دی حجره کې لوبې کوي نو ما ویل زه به ولاګ سټارټ کړم نو نن درېیمه روژه ده او درېیمه روژه کې تاسو ته زه نن هرکلی کوم درېیمه روژه ده نو نیو ولاګ کې درته ویلکم کوم نیو ولاګ سټارټ شو که تاسو دغه دوه ولاګونه مخکیني نه وي کتلي نو هغه هم وګورئ او اوس بس انشاءالله تعالی دی لوبې کوي او بیا به ځو کور ته څه اکټیویټیز وغیره به نور کوو نو ټول ملګري ولاګ ګورئ شابه هغلته به منډه کوي که نه بیا به رامنډه کوي صحیح ده هلته به لاړ شئ نه هغه مرغۍ نه پای لامبي مرغۍ لامبي کنه مرغۍ لامبي مرغۍ درته راولم مرغۍ نشته دی نشته مرغۍ څه درته راولم څه شی درته راولم چینچي ها دغه چینچي ده ورځئ ورسه کښېنه پکې ورسه ودرېږه ورسه شابه ته وګورئ راپاسه ودرېږه ماما دله والم ښځې راځي چې ماما دله والم ودرېږئ پرو بځې ودرېږه شابه ځئ کور ته شابه ماشومان حجره کې بیا مې بوتله دکان ته شیزونه ځان ته واخیستل اوس واپس کور ته راغلم اور دې وې خو مور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې زړه زما د ټول جهان تور دې وې خو مور دې وې جون میں پسرور دیوے خمور دیوے زړه زما د خیر سره نن زمونږ پلان دی چې تاسو ډیفرنٹ مختلف ځایونو ته لاړ شو او چې کوم غریبان خلک چې هغې له پیسې ورکړو د ټول جهان تور دیوې خمور دیوې یاد دی ښه دی ستا نوم کم یاد دی یار دا واله خی جوړي برابر سات خی ریډي دونی سره باران تر رحمت نور اوریږي پروژه کې باران تر رحمت نور اوریږي پروژه کې بچا د کل جګر خوشاليږي پروژه کې بچا د کل جګر خوشاليږي پروژه الته کې ما بایک ودلو دی خواله راټوله خراب ده او دلته کې یو 3 کورونه دي انشاءالله هغې له پیسې ورکو او بیا ځو خو دلته موټر سایکل په دې لاره تللی نه شي نو زه پیدل داسې ورځم انشاءالله پیدل او دا وګورئ څومره زبردست مزه کوي دا وګورئ دا څو ورځې لګاتار باران وشو نو چې څومره هم کچه کورونه وي وغیره نو هغې اکثر د چا چتونه را پرېوته چا دیوالونه را پرېوتي دي الله تعالی دې ورته ډېر ډېر خیر وکړي
نیچرل دا نیچرل بیوټي څومره مزه کوي یار ماشاءالله 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 ساته یې کړلې تا دادی کنه دا دی اول تا ګورل ها ها صحیح ده عمران څنګه دی عمران بس د خیره سره واپس ځو اصغر بای دی غنمې کرلې دي بیا سورج باران شو خو شکر دی غنم خراب شوی نه اصغره نه زه شکر دی بس الله دې خلري او غنمان ښه زبردست شوي دي الله دې بس خلري دا دلته دا یو غنم پکې پرېوتي دي بس لاندې شوي دي او څه نقصان بني بیا به ودرېږي مړه که څنګه دا خو به ودرېږي انشاءالله چې او چې اوبه ته یې لږ ختمې شي که نه او پټۍ خټه یې علاج یې رسات بیا به انشاءالله ودرېږي یا د خیره سره نری باران سټارټ شو یاره نن درېیمه ورځ د باران نه ودرېږي او زما بایک هلته ولاړ دی واپس راورسېدم بایک له بس اوس به انشاءالله ځو او باران سټارټ شو دا وګورئ وینئ څاڅکي راغلو یوسف هم اجرا کې علما ورته راځه چې دا یو بل کار هم وکړو یوسف مې ځان سره روان کو انشاءالله اوس داسې ځو وخت ساعت ښه تېرېږي ریډي جون ښه دی شکر دی ته ښه برابر یې بس تازه بس صحیح یو درې څلور خدایم ښه ساته مړه بس ولې نه مازدیګري ټایم دی د افطارۍ دعوت دی او انشاءالله ځو رنګ روډ ته نو موټر سایکل شاټس وګورئ بس بیا ځان رسو خیره سره په منډه ورسېدو بس ځان ته یو 2 منټه دي زر تر زره او ملګري ټول ناست دي نو زه هم ورځم کښېنم ورسره بیګال روان دی بس نو څه کوي په سایکل ځي که په جاز کې ځي سایکل کې ښه خورئ لکه بسم الله کوي ټول ښه یو پلیټ دوباره کوو چې دا غوښه ورته واچو بیا دې کې خورئ مړه دا شهیدی رامک که شهیدی است دیگه A few minutes later. دغه حال دی دومره خوراک یې وکړو هر څه یې صفا کړه بلکل اوس په مونځو په مونځ نه بعد به نور ګپ شپ لګوو انشاءالله لکه دا ملګری چېرته ځي ما ته خو لږ ووایي که نه خفه دی ډېره په څه خفه یې لکه راشه ممیله وشي ورسره د سره ګورئ بس بیا به ګورئ څو کالو لځي 2 لځي 1 لځي شپږو میاشتو لځي دا قربان ملګرو ته سمیسج ورکړه بیا ځه ستا ملګري امین ځئ